بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، یو درې الفاظ او درې کلمات او داغي کمالات، که اودس کی که بیا اودسا، که پاکی او که ناپاک، کملاسی او که دارنگ روان وی، ہزاروں مرتبہ کی ہزاروں تعداد کی وایا، یعنی سمرہ چی ډیر درنه ویلی کیگی دومره وایا. ټول کور والے ویلی شي، کو ټول کور والا نشي ویلی نو چې څومره زیات کسان ویلی شي دومره به پایدی. داسې کمالاتی دي. که چرته په رزق کې تنګي، معاشي تنګي، کاروبار تنګي، د هغې دپاره بالکل لاجواب دی. دارنګې د غیب د خزانو نه ضرورت پوره کېدل، د ملازمت د حصول دپاره، نوکری په خطره کې د هغې د حفاظت دپاره، دارنګې نارمل ډیلیوری دپاره، کاروبار کې اسانۍ دپاره، د زر واده دپاره، د نکاح دپاره، حتی د ټولو مسایلو د حل دپاره. دا درې کلمات دا ډیر ډیر وایا چې څومره ډیر ډیر ویلی شي، الله رب العزت په دغه ضرورتونه پوره کوي، تکالیف په لرې کوي، دغه تنګیانې هغه به ختموي. هغه درې الفاظ او درې کلمات څه دي؟ هغه درې کلمات او الفاظ دا دي: یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو. یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو. دا ډېر ډېر لوستل، څومره چې لوستلی شي، څومره ډېر لوستلی شي دومره به یې فایده ډېرې.